بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته. هیله ده چې روغ او جوړ او په خپلو کورونو کې خپل د کورنیو ترڅنګ سلامت اوسئ. د تاسو د کور ښوونکی زینب حمیدي بیا هم د 5م ټولګي ریاضي مضمون پښتو ژبې تاسو ته ښه راغلاست وایم. څنګه چې تاسو د خپل په تیر لوست کې د کال لومړنی لوست کې د څو رقمي عددونو د جمع عملیه وپېژندله او بیا مو هم هغه ته مثال کار وکړل، د هغې اجزاو سره معرفي شو، نو تاسو د تیر درس دویمې برخه نن د تاسو په دغه درس کې دی. د تاسو د کتابونو لومړی مخ دی. انشاءالله چې بیا هم تاسو سره خپل کتابونه، کتابچې او پنسلونه اماده وي. د تاسو د نن درس دویم مثال. څنګه مو چې په تیر لوست کې د خپل لومړنی مثال د هغې اجزا مو وپېژندل، خپله موخه مو ترلاسه راوړله چې تاسو د خپل د هغه اعدادو طبقه بندي کولی وشول او بیا مو هم یویز د یویز سره ټولول، لسیز مو د لسیز سره او څه رقم چې د دغې حاصل مونږ ساتو او د بل عدد سره یې راټولو، نو په دې ټولو باندې آشنا شوئ. نن د امتحان په توګې باندې بیا هم مونږ یو بل سوال دلته کاروو. د هغه سوال د معرفي نه بعد به مونږ بعضې فعالیتونه لرو. ګرانو زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په خپلو کتابچو کې دغه مثالونه ولیکئ او د ما سره یې یو ځای تاسو هم په خپلو کتابچونو کې دغه حل کړئ. د مونږ دویم مثال د نن ورځې 3 جزه لري. یعنې مونږ په خپل تیر درس کې ویلي وو چې د جمع اجزا کیدلی شي چې د 2 نه هم لا ډیر وي، چې دلته دویم مثال یې هم 3 جزه دی. یعنې لومړی جز یې دا دی، دویم جز او دریم جز. تاسو اوس بیا هم دغه اعداد اول لولئ، یویز به د یویز تر لاندې لیکئ، لسیز به د لسیز تر لاندې لیکئ او په همدارنګه به ټول اعداد د هغې د مرتبو په اساس باندې تاسو طبقه بندي کوئ. لومړی جز د دغې مثال کوم یو دی؟ راځئ چې بیا یې هم اول طبقه بندي کړو. یویز، لسیز، سلیز، زریز، لسزریز او سلزریز. نو مونږ دغه عدد یو ځای سره ټول لولو. ممکن چې تاسو به یې هم اوس زده کړي وي چې څنګه دغه لوستل کیږي، خو بیا هم راځئ چې یو ځای یې ولولو. د مونږ لومړی جز د دویم مثال جمع عملي کوم عدد دی؟ ډېر ښه، 423 891. د مونږ د نن دویم مثال دی. د دویم مثال لومړی جز عدد 423 891. دویم جز یې یویز، لسیز، سلیز، زریز، لسزریز او سلزریز. یعنی 1,09,320. دریم جز یې یویز، لسیز، سلیز او زریز. یعنی په دغه دریم جز کې مونږ لسزریز او سلزریز عدد نه لرو، یعنی دا 0 دي. که مونږ چیرته د خپل د اعدادو کیڼې خواته صفرونه ولیکو نو هغه هیڅ معنا نه لري، یعنی هغه لوستل کیږي نه په ریاضي کې. نو اوس مونږ د خپل د دغې مثال د حل مخې ته راځو. څه رقم چې تاسو اوس ډېر ښه پوهیږئ چې یویز به د یویز سره ټولیږي او په همدا ډول تاسو کولی شئ چې 2 جزه بل سره جمع کړئ، د هغې حاصل د دریم جز سره جمع کړئ او بیا یې هم عمومي د جمع حاصل په ځای کې ولیکئ. خو کولی شئ چې تاسو دغه اجزاوې طبقې ټولې په یو ځای جمع کړئ او بیا یې هم د جمع د حاصل په ځای کې ولیکئ. یعنی د مونږ یویز به ټول یو ځای سره، دغه قسمت به مونږ ټول یو ځای سره ټولوو او د یویز په خانه کې به یې دلته لیکو. یعنی 1 جمع 0. یعنی که چیرته مونږ د خپل یو پنسل ولرو خو د مونږ د ملګري سره به هیڅ پنسل نه وي او تاسو دواړه که چیرته د خپل دغه اعداد جمع کړئ نو بیا هم به د تاسو سره څو پنسلونه وي؟ بلکل یو پنسل به وي، ځکه چې 1 جمع 0 یو دی. بیا هم دغه حاصل د دریم جز سره راټولوو، یعنی 1 جمع 5 6. دلته مونږ حاصل نه لرو چې ټول لیکو، یعنی د مونږ د اعدادو ارقام یو دی، نو مونږ یې راستن دلته لیکو.
د مونږ دویم رقم یا دویمه مرتبه کې 9 2 او 1. ګران زده کوونکو، څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې تاسو کولی شئ که چیرته په اعدادو راټولولو کې مشکل یا ستونزه لرئ نو هغه د کرښو په شکل باندې په خپلو کتابچو کې وکاروئ. په حاصل یې ځان اطمینان کړئ او بیا یې هم دلته د حاصل د جمع په ځای کې ولیکئ. 9 جمع 2 11 کېږي، خو که تاسو یې د کرښو په وسیله باندې هم حل کړئ نو انشاءالله چې د دغې حاصل به څو وي؟ 11. 11 جمع 1 12. دلته د مونږه عدد 2 رقمي دی، خو مونږ نشو کولی چې دغه عدد په پوره توګه دلته ولیکو. ولې؟ ځکه چې د مونږه حاصل لا پاتې دلته د مونږه د جمع عدد پاتې دي. نو دا خو اخرنی عدد نه دی چې مونږ دلته پوره ټول ولیکو. مونږ د دغه عدد حاصل 21 لیکو او لسیز یې دلته راټولو. 9 جمع 2 11. 11 جمع 1 12. نو 21 د 12 عدد 12. 21 یې لیکل کېږي، لسیز یې ټولیږي. 2 یې لیکو او لسیز یې دلته راټولو. 8 جمع 3 11. 11 جمع 4 15. 15 زه دلته نشم لیکلی. ولې؟ ځکه چې اوس زه دلته یو حاصل لرم، یعنی هغه حاصل به هم د دغې مثال یو جز وي، یعنی هغه به هم دلته له دغه نور اعدادو سره په همغه مرتبه کې راټولیږي. 8 جمع 3 آفرین 11. 11 جمع 4 ډېر ښه 15. 15 چې دلته یو حاصل لرو 14. یعنی دغه 14 عدد بیا هم د مونږ سره 2 رقمي عدد دی. نو لومړی عدد یې لیکل کېږي او لسیز یې راټولیږي، یعنی هغه لسیز د جزء په توګه د دغې سوال سره لیکل کېږي. 3 جمع 9 11 ډېر ښه. 11 جمع 8 آفرین ډېر ښه. 3 جمع 9 12. 12 جمع 8 20. 20 یو مونږ نشو لیکلی، یو حاصل لرو. نو 20 جمع 1 21. 21 مونږ دلته 21 لیکو. د 21 عدد چې هر هغه عدد 21 وي مونږ یې دلته لیکو. هر هغه کوم عدد چې په لسیزه مرتبه کې وي هغه به مونږ راټولوو، یعنی د حاصل دپاره به مونږ تنها یو نه لرو، مونږ به د خپل لسیزې مرتبې ته ګورو. هر هغه عدد چې په لسیزه کې وي مونږ همغه دلته لیکو. نو د دغې 21 یو دی چې مونږ یې لیکو او لسیز یې 2 دی چې مونږ یې دلته راټولوو. 2 جمع 8 10. بالکل 10 مونږ مستقیم نشو لیکلی. ولې؟ ځکه چې مونږ دلته 2 حاصل لرو. 2 به هم مونږ د جز په توګه باندې د دې سره راټولوو. 2 جمع 8 10. 10 جمع 2 12. ډېر ښه. د 12 بیا هم مونږ وویل چې 21 یې لیکل کېږي او لسیز یې راټولیږي. هغه جز چې په هغې کې مونږ هیڅ عدد نه لرو هغه په دې معنا ده چې هغه عدد 0 دی او 0 کیڼ خواته هیڅ معنا نه لري. 4 جمع 1 15. 15 جمع 1 6. نو دلته مونږ خپل ټول عدد لیکو. ولې؟ ځکه چې مونږ دلته بل جز نه لرو چې هغه جمع کړو او د خپل حاصل ورسره راټول کړو. یعنی که چیرته د مونږ عدد آخرنی نه وي، یعنی په منځ کې وي یا هم په اول کې وي، د هغې لسیز همیشه ټولیږي. خو که چیرته د مونږ دغه حاصل په آخر کې وي، آخر کې مونږ نشو کولی چې د هغې لسیزه مرتبه راټوله کړو. هیله ده چې تاسو د خپل نننی مثال بیا هم په ډېره ښه توګه باندې زده کړی وي او د تیر درس لوست کورنۍ دنده مو هم ترسره کړې وي. خو بیا هم دلته د دې لپاره چې مونږ اطمینان لاسته راوړو چې آیا د مونږ نننی درس تاسو زده کړ او که نه، مونږ دلته فعالیت لرو. مونږ ته د فعالیت په توګه دلته ویل شوي دي، مونږ ته 2 اعداد راکړي دي او ویلي دي چې دغه اعداد تاسو د لاندې جدول په اړوند په مرتبو او طبقو کې ولیکئ. لومړی عدد یې زه د تاسو سره کاروم او دوهم عدد به د تاسو کورنۍ دنده وي.
څنګه چې ما وویل کوم عدد چې په کومې مرتبه کې یا په طبقه کې دی هغه به موږ په هماغه مرتبه کې خپل په جدول کې لیکو. موږ لومړی عدد دلته دی 21 مرتبه کې یو، نو موږ دلته په 21 کې لیکو. 3 په لسیز کې دی، په جدول کې هم په لسیزه مرتبه کې لیکو. 2 په سلیزو کې دی، دلته په سلیزو مرتبه کې لیکو. 4 زریز، لس زریز، شپږ، سل زریز، اووه، او میلیون طبقې کې یا د میلیون په مرتبه کې مونږ 8 لیکو. اوس ګرانو زده کوونکو وګورئ، مونږ په ډېره ښه توګه باندې د خپل دغه راکړل شوی عدد په جدول کې توضیح کړل. 21 مو د 21 په مرتبه کې ولیکل، لسیز مو د لسیز په مرتبه کې ولیکل، او په همدارنګه مونږ د خپل عدد ولیدل چې آخرنی عدد یې د میلیون په مرتبه کې لیکل کیږي. نو که چیرته تاسو د میلیون نه هم لا زیات اعداد ولرئ نو په همدغه ترتیب په همدغه جدول کې تاسو طبقه بندي کولی شئ. اوس راځئ تاسو کولی شئ چې په ډیره اسانه توګه باندې د خپل دغه عدد ولولو. 8 میلیونه شپږ اویا زره 8 میلیونه 240,211. ګرانو زده کوونکو راځئ چې بیا هم یو ځل سره ولولو. 8 میلیونه 240,211. نو انشاءالله چې تاسو به ډیر ښه لوستي وي د ما سره یو ځای دلته، او بیا هم په خپلو کتابچو کې کولی شئ چې لا ډیر مثالونه کار کړئ، په مختلفو اعدادو طبقه بندي وکړئ او هغه هم ولولئ، د خپلو ملګرو، خویندو ورونو، چاپیریال ته یې هم ور زده کړئ. ګرانو زده کوونکو د تاسو د کورنۍ دنده په توګې باندې به تاسو دغه د فعالیت دویم جز دلته طبقه بندي کوئ او هغه به هم تاسو لولئ. او که چیرې تاسو وایئ که چې مونږ د یاده وځي نو کولی شئ چې په عباراتو یې لاندې ولیکئ. انشاءالله چې تاسو به د خپل د دویم لوست هم زده کړی وي، هیڅ ستونزه به مو نه وي. تر بیا هم په خدای سپارمه. الله حافظ.